سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو سپرلی راغی پسرلی، په نورو دنیا کې به د ګلانو باغچې جوړیږي، خو زما په ګران افغانستان کې به د مړو نورې هدیرې جوړیږي. د نور دنیا خلک به منظرې ښایسته ښایسته باغچې ښایسته ښایسته ګلان به کري، خو موږ به بیا په افغانستان کې تابوتونه جوړو او هدیرو ته به ځای نه ګورو. افغانانو ورونو ډېر افسوس په خپل وطن، ډېر افسوس په خپلو د وطن په مشرانو چې هر طرف ته وي، په دې منافقت، په دې قاتلانه خبرو چې دلته فیسبوکونو ته راشي، په ټي وي دا انټرویونه د دې ځاورمه، نو سخت سړی خفه شي. افغانانو ورونو لکه وطن زمونږ او ستاسې مور ده، خو موږ دې منافقینو ته یو خبره کوو چې یو مهرباني وکړئ، دغه اسلام مه استعمالوئ، د اسلام نه استفاده مه کوئ، د اسلام نه چاقو مه جوړوئ چې خپله پې مڼۍ خورئ، زمونږ هم پې ګېډې سوری سوری کړئ. ستاسې ایمان، ستاسې عقیده په امریکا او په پاکستان او په روسیه او په نورو ملکونو جوړه ده. تاسې یو سوله موږ ته نشئ راوستی، یو امن دی وطن ته نشئ راوستی، نو تاسې به موږ ته وطن څه جوړ کړئ؟ افغانانو ورونو افغانستان کې یو اسانه کار دی، ګیره پرېږده، پټګې ووه، بیا وروره خلکو ته وروره بېعزتي مه ورړوه، غصب هم کوه، زورواکي هم کوه، قتلیام هم کوه، یعنې کوم عمل چې د اسلام نه خلاف هغه ټول کوه، خو خالي ګیره پرېږده، پټګې ووهل ته د پیغمبر علیه السلام په منبر ودرېږه او دلته خپل ولس غولوه چې زه د اسلام دپاره کار کوم. زه یو خبره کوم افغانانو ورونو چې د دې اسلام موږ لیدلی دی. افغانانو ورونو د مولانا بجدګر صاحب خبره خدای دې وبخي، هغه دې وواړه مجاهدینو لیډرانو ته ما مخ راواړو چې ستاسې جهاد مطلب نه دی، ستاسې مطلب د کابل په لال خان باندې چې کوم یو کېنئ، د هغې لال خان بیا دې چوکۍ ته ویلي، د افغانستان د ارګ ته ویلي، او هغه کار وشو. افغانانو ورونو یعنې اسلام د دې مطلب نه و، افغانستان د دې مطلب نه و، مطلب یې ارګ ته و چې ارګ ته کوم یو ورننوځي، خو چې ارګ ته نه نوځي یو بل ورته بار ولاړ وي، ته کافر دې ته راوځه، زه پکې ورننوځم. دا زمونږ لوبه 45 کاله وشو چې همدغه لوبه روانه ده. افغانانو ورونو زه یو خبره کوم چې د کوم جهاد شاته امریکا شیطانه او پاکستان شیطان ولاړي، آیا د هغې جهاد به څه پیدا ولري او هغه جهاد به موږ ته څه شی راکړي؟ هغه جهاد به موږ ته هغه شی راکوي کوم چې په 92 کې موږ ته راوبخلو، او زمونږ وطن یې د بدبختیانو، زمونږ خویندې میندې بې عزته شو، زمونږ وطن د نور د بدبختیانو سره مخامخ شو. افغانانو ورونو موږ خالي چې یوه خبره دلته په فیسبوک باندې وکړو، په موږ باندې د کفر ټافې لګي چې تاسې د کافرو خلک کافرو ته کار کوئ، او هغه خلک چې په ما باندې دا نیوکې کوي او په موږ ولس باندې دا نیوکې کولی چې کافرو سره دا مه کوئ دا مه کوئ، هماغه کافرو نه دې بیا کومکونه غواړي، هماغه کافرو سره بیا دې ناست یې، هماغه کافرو نه بیا دې ډالر کړي. افغانانو نو ولې دا اسلام تاسې استعمالوئ؟ او بله ورځ ما ته یو سبزۍ والا ټلیفون وکړو د کابل نه، نور ما سره اسناد شته دی، ما ته ویل دلته یو زورواکی دی، پخوانی جهادي قماندان دی، 1.5 لک افغانۍ مې پې د سبزۍ پاتې دي، را نه راکړې چې غواړم ما ته و چې زه مجاهد یم، زه وروره ما جهاد کړی، ته څنګه ما سره دا خبره کوې؟ دا د دې جهاد دی. که څه وایي هغه غریب چې بېګاله بچیانو ته ډوډۍ پیدا کوي، هغه ولي، هغه وروره شړي، هغه وروره تروري، دا د دې جهاد، دا د دې عملونه دي چې خپل ولس سره کوي. نو والله کې د ولس په قصه کې دومره دي، والله کې د اسلام په قصه کې دومره دي، دی د اسلام د ټولو نه بدترین دشمنان دي. په قرآن کې لیکلي، په قرآن کې چې د یو انسان بې ګناه وجل چې دي دا ټول عالم وجل دي. انسان ویلي تا خدای چې هره ډله چې دغه تاسې ورته ګورئ دا جنګي ډلې چې دي چې د خپلو کې جنګېږي، دی به څومره بې ګناه په زرهاو په لکاو افغانان شهیدان کړي وجلي به 5% دي ګناهګار وژني، 95% دي بې ګناه خلک وژني. دلته پې د جهاد، دلته پې د مسلمانۍ ټاپه لګوي چې زه وروره اسلام ته خدمت کوم. تاسې خو اسلام منئ نه، تاسې خو قرآن منئ نه، نو ولې موږ زموږ دا ولس وژنئ؟ ولې موږ ته دا بدبختي راولئ؟ زړه م درکوي افغانان ورونو چې تاسې سره خبرې ونه کړو، زه چې 2 ورځې 3 ورځې ویډیو ډکه نه کړم، دا ملګري ټلیفون کوي ولې خاموش شئ؟ افغانان ورونو رم نور شین شو په دغه ویډیوګانو، په دا لایفونو چاته لګي؟ هغه شیطانان، هغه منافقین د پیغمبر علیه السلام په منبر باندې ودرېږي
او د افغانستان په خلاف خبره کوي زما ولس ورته ولاړ دی الله تکبیر او الله اکبر ورته کوي او داسې ورته نه چې ته څومره قاتل یې تا څومره بې ګناه افغانان وژلي په دې ګیره او په دې اسلام په خبرو او په دې پټګي باندې تا څومره خیانت کړی دی وطن ته داسې یو د نر بچی پیدا نه شو نو الله دې وکړي چې دا سپرلی افغانانو دپاره د سولې امن وګرځي خدای دې باقي د بدبختیانو نه وساتي سپرلی را روان دی بیا به د پردي په ټوپک د پردي په ګولیو د پردیو په دسیسو او د پردي په ډالرو باندې به خپل څومره افغانان بیا شهیدانو دې ته زمینه برابره ده دا یو هم د اسلام په لار روان نه دي دا یو هم د انسانیت په لار روان نه دي په خدای یقین وکړه چې دا د اسلام هم دشمنان دي د افغانستان هم د افغانانو دا قاتلین دي د دې دا خبرې چې واورم ماته ډېر افسوس راسي د بغاوت او د وحشت بوی ته هیږي نورو دنیا ته وګوره چې څه کوي او موږ ته وګوره ټوله دنیا را پورې خاندي د افغانان کله یو طرف ته منډه کړه کله بل طرف ته منډه کړه ایا تاسې د دنیا لیډران داسې لیدلي ماته وښایئ په تاریخ کې هم داسې خلک لیدلي لکه څنګه چې زمونږ دا لیډران زمونږ چې د دعوې کې د افغانستان د اسلام او د افغانیت چې دې کوم وحشتوبه او بې غیرتي راغستې په الله سبحانه د ویډیو مخکې شیر کړئ